نن ناوخته د کورنیو چارو وزارت سره نږدې په یو فرعي مسجد کې چاودنه شوې وه. د دې چاودنې په اړه نور معلومات نشته ده، خو رسنیو راپورونه ورکړي چې ګواکې دغه چاودنه د کورنیو چارو وزارت په مسجد کې شوې ده. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دغه خبر رد کړی ده. ویلي دي چې دغه چاودنه د کورنیو چارو وزارت څخه لرې په یو فرعي مسجد کې شوې ده. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نن چهارشنبه د کال 1401 د میزان د میاشتې 14مه رسنۍ خبر خپور کړ چې ګواکې د کورنۍ چارو د وزارت په مسجد کې چاودنه شوې ده. په داسې حال کې چې د وزارت نه په فاصله کې په یو فرعي مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه، هلته له بده مرغه خواشینونکې پیښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او له بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.